بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د نیونه یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 28 نیټه ده چې د 1402 د کاب د شلي نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ښارمیشتي دود په اړه د یوې غونډې جوړېدل د ښاروالۍ مسؤلان په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي. په راباسنګي ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره کېدل. په دې سیالۍ کې 200 تنو هلکانو او نجونو په جلا جلا ډول ګډون کړی و. او د ښار د نن لوحو د اصلاح کولو پیل د لوحو خاوندانو ته وخت ورکړل شوی دی چې ژر دې لوحې په ملي ژبو عیار کړي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات ښاروالۍ د ښارمیشتي په نوم یوه غونډه کې د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې ناسته کې خلک هڅول سوي چې د ښار ژوند دود کولو کې د ښاروالۍ سره همکار واوسي او د یو شمېر قوانینو چې د ښار د نظم لپاره دي رعایت وکړي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د هرات ښاروالۍ ریاست د ښارمیشتي فرهنګ په نوم یوه ستره غونډه جوړه کړه. ویل کېږي د دې ناستې د جوړېدو موخه دا ده چې وګړي د ښارمیشتي او ښاري ژوند د دود د رعایت په موخه همکاري وکړي. د ښاروالۍ مسؤلانو هم ټینګار کړی چې اړینه ده په ښار کې د ژوند کولو لپاره یو شمېر لارې چارې رعایت سي. ما لازم دیدیم که در این برنامه کار شود. ما میتونیم که در رابطه به این برنامه در نواحی 15گانه شهر هرات کار کنیم. گروپ های را بسازیم، گروپ های رضاکار را و همچنین از طریق وکلای گذر رؤسای شورا تیمای را چی کنیم ایجاد کنیم که در این بخش کار کنیم. دا راز د دې ناستې یو شمېر نورو برخوالو د دې غونډې د جوړېدو د هرکلي سره سم ټینګار کړی چې د یوه ودان ښار او هیواد او پرمختللي وطن لپاره لازمه ده چې خلک په بېلابېلو برخو کې د مسؤلانو سره ښه همکاري ولري. شهروندان نقش بسیار مهم و نقش بسیار اساسی دارند در قسمت فرهنگ شهرنشینی. ما به طور مثال میگم این مال شما میبینید که مثلا چراغ‌های ترافیکی سبز و سرخ و زرد در چهارراهی‌ها در هرات فعال است، ولی متاسفانه که تعداد مراعات نمیکنن و چراغ سرخ هم که است استاد نمیشم و موتر خود به سر چهارراه میرسونم. کمپاین عملی باید از داخل مکاتب و پانتونا باید شروع بشه. چرا تمام نفوس میرم رو به درس و تعلیم و علم و دانش حرکت اینو میرم مکاتب. ما خواهان ازی هستم، تقاضا دارم از مسئولین معارف ریاست معارف که یک کمپاین به ایجاد بکنم. معاونه یک روز به هر ماه یک روز در سطح مکاتب باید همین جلسه شهرنشینی باید موجود بیاره. بیشتر شهروندان عزیز ما و شما باید متوجه توسعه فضای سبز، قرص نهال و این مسائل باشند. قرص نهال یک مدت بسیار کوتاه داره از لازم وقتی که قرص میشن دیگه متوجه ازی باشند که شهر از اونها پاک و مصفا باشه و زباله‌خوار در سطح شهر پراکنده نکنن. د یادونې وړ ده چې په ښارونو کې د ډیر نفوس د راټولېدو سره سم اړینه ده چې وګړي د ښاري ژوند د دود دستور د رعایت لپاره ځانونه مکلف وبولي تر څو په بېلابېلو برخو کې لا ښه نظم رامنځته سي. د کتاب لوستنې سیالۍ د راباسنګي په ولسوالۍ کې ترسره شوه. په دغه ولسوالۍ کې د دغه سیالۍ یو شمېر ګډونوالو ته جایزې ورکړل شوې. په دې سیالۍ کې 200 تنه هلکان او نجونو ګډون کړی و چې 50 تنو ته جایزې ورکړل شوي دي. د کوشک راباسنګي ولسوالۍ مرستیال مفتي عبدالرحیم رحماني وایي دغه سیالۍ په جلا جلا توګه د هلکانو او نجونو په منځ کې ترسره شوې چې د ځوانانو د تود هرکلي سره مخامخ شوي دي. د بل لوري یو شمېر برخوالو د دې سیالۍ له امله د اسلامي امارت مسؤلانو څخه قدرداني وکړه او هیله یې کړې چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته سیالۍ ترسره سي. د ویلو وړ ده چې د دې سیالۍ 22 تنه هلکان او 22 تنه نجونې بریالي شوي چې د سیمه چارواکو په حضور کې ورته ډالۍ وویشل شوې. دغه سیالۍ د اسلامي امارت مسؤلانو د لوري د راباسنګي په ولسوالۍ کې
ترسره شوي دي. د جامع وړونو سړک د اسفالت پروژې د ګټې اخیستنې چارې ترسره شوې. د هرات ښاروالۍ مسؤلانو ویلي د جامع وړونو د سړک د پخولو پروژې چارې په 12مه ناحیه کې د 1000 مترو په اوږدوالي او 12 مترو سور سره د 14.5 میلیون افغانیو په لګښت د ښاروالۍ د پرمختیایي پروژې څخه د یاد ادارې مسؤلانو، مشرانو او سیمې د اوسیدونکو په ګډون سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د هرات ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي چارو رئیس د دې سړک د پرانستۍ په مراسمو کې د کیفیت په اړه ډاډ ورکړ. هغه څرګنده کړه چې دوی به د چارو د کیفیت په اړه تل څارنه ولري. په همدې حال د 12مې امنیتي حوزې اوسیدونکو هم د دې پروژې د پرانستلو څخه خوښي څرګنده کړې او د ښار د پراختیا په برخه کې د ښاروالۍ د کړنو ستاینه کړې ده او د ښاروالۍ د کړنو سره یې د هر اړخیزې همکارۍ اعلان کړی دی. د ښار دننه د اعلاناتو لوحې به اصلاح کیږي. د هرات د اعلاناتو، تابلوګانو او لوحو د اصلاح کمیسیون په عملي ډول ښار ته تللی او د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د اعلاناتو لوحې د اسلامي امارت د قوانینو خلاف په بهرنیو ژبو لیکل شوي وي. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلانو په وینا هغه کسانو ته چې لوحې په بهرنیو ژبو لیکل شوي وخت ورکړل شوی چې ډیر ژر د خپل لوحې په ملي ژبو او د اسلامي امارت قوانینو سره سم عیاري کړي. د بل لوري د ولایت مقام استازي حامد شایان ویلي د هغه ځای چې هرات د علم او فرهنګ ښار دی نو د پانګوالو، سترو او وړو شرکتونو او د ښار دننه پلورنځیوالو څخه تمه کیږي چې په خپلو تابلوګانو کې د پردي کلتور څخه ډډه وکړي او په خپلو تبلیغاتي تابلوګانو کې د ملي ژبو څخه کار واخلي ترڅو د دې سیمې کلتور او هویت وساتل شي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا د مرګ د ګواښونو او د شخصي انځورونو د خپرېدو په تور 4 تنه د یوې ښځینه په ګډون نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ د برېښنایي جرایمو د کشف امریت منصوبینو 4 تنه هغه کسان نیولي چې د یوه هیوادوال د وژلو ګواښ یې کاوه او د شخصي انځورونو د خپرېدو په بدل کې 50,000 امریکایي ډالره غوښتنه کړې وه چې د عملیاتو په بهیر کې د هرات ولایت له اړوندو سیمو څخه نیول شوي دي. او اوس پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار د اورښت او باد اټکل الوره درجه 18 تیته 11. غوریان د اورښت او باد اټکل الوره درجه 21 تیته 11. کراخ د اورښت او باد اټکل الوره درجه 14 تیته 1 او پښتون زرغون د اورښت او باد اټکل الوره درجه 14 تیته 9. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سر ټکی. د ښارمیشتي دود په اړه د یوې غونډې جوړېدل د ښاروالۍ مسؤلان په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي. په رابعه ولسوالۍ کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره کېدل. په دې سیالۍ کې 200 تنو هلکانو او نجونو په جلا جلا ډول ګډون کړی و او د ښار دننه لوحو د اصلاح کولو پیل د لوحو خاوندانو ته وخت ورکړل شوی دی چې ژر دې لوحې په ملي ژبو عیاره کړي. قدرمن لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګې چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شیبې ولرئ. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو